انا تراکه کاکا ته چکر راکه یا زما ناوخته زما کور ته لمک ډېر ښایسته سایکل دی خالد راځه دی پر چکر کوم یا نه در کوم دوه چکر هم نه در کوم ما خپل سایکل کور ته ما دا ډېر وخت نه دی چلولی زه تراکه کاکا ته چکر راک هغه بابا ول سایکل چاته مور کو بیا خلک د سره ښه ای پاپړ د کوم بوجۍ دون خوږ دی یا نه غواړم دې سمات لاره خلاص کړه دا وخت کور ته ځم ناوخته دی بیا به بشکنځا کوي ته چیرې ورک ته بابا یې لکه مړه لوی په ژیره سړی یم څنګه به غلا درته کوم نو ما ته سایکل بابا راخیستې زه څنګه بابا یې لکم خوږه به هم یا نه غواړم ای بله خوږه به هم ده یا نه غواړم درې زویان مې درې شیان راخیست ګربه ده یا غواړم دې کې لمک ناوخته دی ځکه لمک کور ته ځم علي یو چکر درخت دی ته راشه بس تو به ناوخته دی لمک مه مې زیروئ نمک ته غوا د غیږ نه راښویې دا سایکل ها لکه سایکل یا لکه ورسه سالکته وی چپ 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 بغ د نور مره ګوره مره ګوره ما دغه داسې وشورې نه څنګه تا خنه زړې دلته ما سره سایکل سړی وای څوک شاو سور پلان سړی وي دا به نو څوک وي پر کومه خوا لاړې اتا ورور ته مه ځاړه زه ورته وظیفې کار وکړم لالا ټولنې دا وګوره سامان یې چې سترګې څه فستکای سایکل دی خو ډېر خوندور سایکل دی د کوچنیانو نه ګټ د لویان دا به وي زیان خطرناکه موسیقه لا ګرځېدلی شریفه ځان ځان تا د زما د کوچني ورور سایکل سره غلا کړی دی قدرمنو کتونکو که تاسو د خپل کاروبار اعلانات چلول غواړئ تاسو کولی شئ چې د کلاس پلس انګل همکارانو سره په دغه شمیرو د واتساپ یا د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسئ د کلاس پلس انګل همکاران ستاسو د اعلاناتو خپرولو لپاره په خپلو خپرونو کې ستاسو اعلاناتو ته ځانګړی ځای پرېښي تاسو کولی شئ همدا اوس د دوی سره اړیکه ونیسئ د کوچني ورور سایکل سره غلا کړی دی ما نه غلا کړی دی ورونه هغه بل ملګری وي لالی سایکل یې پکې لاولی یعنې زما پاپل یې انګل ته وکړ ښځې یې لا خلا پکې د دغه منډه شول د لالی هله ما له سایکل خلاص کړه هله پښه مې ماتې څرنګه سړی وي لوی شول سړی وي ما پښه ماتې دي سایکل ودرېږي خوش خو نه کاکو زما پاپل خو راټول زما پاپل خو راټول کړه کاکو زما پاپل خو راټول کړه اتا هغې بل یو دی غل تللی دی دغه پر پرله سړی دغه دی ته دی که پرې پاسنې او دغه دی پر ما زه کله غل پر ماشین دې پرته دغه دی زما سایکل یو د ځان اچولی پته ورځه سوره ما مه وکړه چې غل نه یم بل ملګری پته ځه آیا دې ته پاسنې او دغه دی هغه پاپړې زه خطا کوله پته ځه ګوره پاپړې خپله خوړلې دي پته ځه ولې ورونه ما معاف کړه بس ما مجبوري وله ساته مجبوري وله چې په کوچنی دی له سایکله کښته کړي په ګلۍ کې د وهئ ودره تاسې سم کار وکړو زه اوس هم کار وکړم تا ورور وروره مجبوري مه وه ډېره مجبوري مه وه که نیم په هېڅ ځوانۍ به ما کار څه کوم څه مجبوري ده سوره پیته دوه لوفران زویان مې دي دا موټرسایکل په اختر کې نه رالکي ما لا سایکل به ورله په خطا بیا کوم که څوک به وایي
هم به نه مړه کېږي چې دی غورځوئ هم نه به مړه کېږي وایي موټرسایکل خو کتلونه کوي سهار بېګا ستا زوی والی ستا ورور دی والی یاره اتا مړګی دی د غټ سوچ خاوند سوچ یې ښه سوچ کړی دی دا خو دې دغه رنګه بدبخته په د اختران کې موټرسایکلان دا رنګه چلي کله یې خپل ځان په وزلې کله یې بل په وزلې هایسایکل نو د تاواني شی نه دی کتس کې هم وي کونی بیا ور وګري سوچ یې دی ښه سوچ کړی لالا نوره ستا خوښه ده غل دی د غل زما غل دا دی او وروره غل یمه خو خبره دا ده د مجبورۍ مه کړې ده حاجي صاحب شرمومه مه د نامه د عزت خاوند یم په دا کلي په الله اتا وروره دا سړي ډېر ښه سوچ کړی دی پر دا سوچ باندې زه غواړم چې اله یې کړم په یوه شرط یې اله کړمه دا سوچ یې ډېر ښه سوچ کړی دی ولې دا خو دا رنګه انسانان دي په د اختران کې د موټرسایکلان دا رنګه چلي کله یې ځان په وزلی کله یې بل په وزلی زه غواړم په دغه ښه سوچ باندې دی معاف کړم او ما زما یو ښه وسیع سوچ دی دی به یو سهار په وزلی پر تا ګران هم دی دا رنګه به وکړو دغه شرط به د اختره بعد به 3 ورځې نیسې بس نور خلاص یې سوچ ته ښه سوچ کړی په دغه وجه د ایله کوم 3 ورځې و بیا خلاص و خلاص یې بیا ما هی به ونیسم هی خبره نه بس په نور سایکلانو بیا کار مه خپل سایکل واخله بچیان ته خپل سایکل واخله سمه خوشې ستا دې زوی وخوښه دی وشکا خارجي ځه